تازه او د خوشحالۍ څخه ډک خبر. سرچینې وایي طالبانو رهبري خپلو مرکچیانو ته د اوربند د منلو اجازه ورکړې ده. دا چې اوربند به څه وخت کېږي، د چا سره به اوربند کېږي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. سرچینې وایي طالب مشرانو خپلو مرکچیانو ته اجازه ورکړې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په برخه کې په اوربند موافقه وکړي. که څه هم رسمي طالب سرچینې په دې اړه لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو 3 کسیز پلاوی له قطر هیواد څخه پاکستان ته استولی و، تر څو له خپلو مشرانو سره د امریکا د 10 ورځني اوربند په غوښتنه مشورې وکړي. څه موده وړاندې امریکایي مرکچي پلاوي زلمي خلیلزاد هم د ډسمبر په 14مه مذاکرات د دې لپاره ودرول چې په وینا یې طالبان له خپلو مشرانو سره د امریکا وروستۍ خبره شریکه کړي. زلمي خلیلزاد خو څه نه وو ویلي چې له طالبانو یې څه غوښتي، خو عرب نیوز بیا په خپل راپور کې ویلي وو چې نوموړي له طالبانو 10 ورځنی اوربند تر هوکړې وړاندې غوښتی دی. مګر نن بیا پخواني طالب چارواکي جلال الدین شینواري تاند ورځپاڼې ته وویل چې د سولې هوکړه د امریکایانو لخوا د اوربند غوښتنې ځنډولې ده چې طالبان پرې مشوره کوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي، په دې هیله چې ویډیو به مو خوښې شوي وي. که مو خوښې شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.